أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 163-164. مخکې رکوع کې د یهودیانو دا سوال او مطالبه ذکر وا چې څنګه حضرت موسی علیه السلام ته، حضرت داود علیه السلام ته او حضرت عیسی علیه السلام ته آسمانی کتابونه لیکلی شوي شکل کې ورکړي شوي دي. نو که دغه شان یو کتاب تا موږ ته راوړو نو موږ به په تا باندې ایمان راوړو، تا به د الله پیغمبر ومنو. نو هغه ځای کې هم د هغې جواب شوی و، نو دلته بیا جواب کوي د هغې د هغه مطالبې او د مختلفو پیغمبرانو علیهم السلام نومونه ورته ذکر کړي دي چې دا ټول تاسو پیغمبران منئ. او په دې کې دوه پیغمبران حضرت داود علیه السلام بلکې درې پیغمبران حضرت عیسی علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام نومونه ذکر دي. ټول د 1200 پیغمبران نومونه ذکر دي. نو د دریو پیغمبرانو ته الله پاک آسمانی کتابونه ورکړي او دا 9 پیغمبران چې کوم په دې آیاتونو مبارکو کې ذکر دي نو دې ته یو پیغمبر ته آسمانی کتاب نو ورکړی شوی. نو تاسو خو دغه ټول پیغمبران منئ او آسمانی کتاب هغې ته هم نو ورکړی شوی په یو ځای باندې او نو ورته بیل بیل ورکړی شوی. نو چې کله تاسو هغه پیغمبران منئ نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د الله پیغمبر ومنئ، ځکه دغه پیغمبرانو ته هم الله پاک وحی په ذریعه باندې خپل احکام را لیږلي او نبی علیه السلام ته هم د وحی په ذریعه باندې احکام را لیږلي دي. نو په دې کې لومبنی نوم د حضرت نوح علیه السلام ذکر دی. د نوح علیه السلام عمر 9.5 کاله خو هغه تبلیغ کړی دی، دعوت او تبلیغ فریضه ادا کړی ده او د 40 سال په عمر کې ورته پیغمبري ملو شوی وه. نو 950 سال تبلیغ او 40 سال دا د نبوت عمر چې کوم عمر کې ورته نبوت ملو شو نو 10 کاله شو. او چې کله طوفان راغی په قوم باندې عذاب راغی نو د هغې نه وروسته 80 کاله حضرت نوح علیه السلام ژوندی و.
نو ټول عمر د حضرت نوح علیه السلام 50 د پاسه زر کاله 1050 سال عمر. په دې عمر کې د حضرت نوح علیه السلام ویښته مبارک سپین شوي نه دي، ځکه د ویښتو سپینېدل